هلمند کې د مسافروړونکو موټرو اوسنی تمځای د لښکرګاه ښار په یوې مرکزي نقطه کې موقعیت لري چې په همدې دلیل د ښار ډیری برخو کې ولسي ازدحام او ترافیکي ګډوډیو ته لاره هواره شوې. دغه ښاري ستونزو ته په کتلو د حاجي محمد عیسی عمري په نوم یو هلمند میشتي سوداګر د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره په همغږۍ د لښکرګاه ښار ختیځ ته په یوه وتلې څنډه کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت مسافروړونکو موټرو لپاره نوی معیاري تمځای جوړوي. دغه تمځای د 100 لویو او 200 کوچنیو مسافروړونکو موټرو د ځایولو ظرفیت لري چې ډیر ژر به یرغنیز چارې بشپړي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. تقریبا 2 میاشتې کار یې لا پاتې دی. جمله د دې پروژې 6 میاشتې کې باید تکمیل شوی 4 میاشتې تېرې شوي 2 پاتې دي او د 10 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دا پروژه سرته رسېږي. څو موږ د وزارت ترانسپورت څخه د 1 میلیون په ارزښت باندې دوی سره قرارداد کړی دی. خو دا ترمینل موږ خپل ولایت ته موږ خدمت وکړو، ښایسته بیا جوړ کړو چې باید په ډېرو ولایتونو کې داسې ترمینل نه وي، نو بیا یې لګښت 10 میلیونو ته ورسېدی. په یو وخت کې موږ د 100 غټو موټرو دپاره چې 580 دی او د 200 کوچنیو دپاره موږ د ترمینل ځای سایوانونه یوازې ورته جوړ کړي. ورته وخت د هلمند د ترافیک او مدیریت مسؤلین د مسافروړونکو موټرو لپاره له ښار څخه وتلی نوی تمځای جوړېدل د ښاري او ترافیکي نظم مراعاتولو برخه کې یو ستر ګام بولي. دوی ډاډه دي چې د یاد تمځای په جوړېدو سره به لښکرګاه ښار کې ښاري ګډوډي او ترافیکي پیښې په کمساري ډول راټیټې شي. دا اډه چې د دغه ښار د مابین ووځي نو ډېر خلک به وساسي او ازدحام به بیخي ډېر کم شي او ترافیکي پیښې به بیخي به کم اندازه شي، بیخي به نه وي. دغه ځای چې دی دا اوس فلحال چې اډه ده دا داسې راشي داسې بیروبار ډېري نو دا ولس هم خوشحاله دی، بازار خلک هم خوشحاله دي او چې اډه هلته د ووځي د ښار څخه د باندې ووځي نو خلک ډېر خوشحاله دي او بیروبار به ډېر کم شي. اخوا بیا یو شمېر لښکرګاه ښاریان هیله لري چې د دغه نوي تمځای په جوړېدو سره لښکرګاه ښار کې د ښاري بېنظمۍ او ترافیکي پیښو مخنیوي ترڅنګ به خلکو ته بېلابېلو برخو کې د کار زمینه مساعده شي. تاثیرات چې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، ځکه دلته 2 چوکه محدود دي، د 2 چوکه به 10 چوکه شي، ځکه دلته نه مسجد شته، نه هوټلونه شته، نه د ټکسیوان یو ګټه پکښې شته، نه د دکاندار. اقلا چې 2 کیلومتره فاصله په منځ کې راسي، د هوټلو د دکاندارانو د ټکسیوانانو د هر فرد ځان ته ګټه پکښې شته. ډېر خوندور کار دی چې د دې دپاره دی چې رخشوان ته به هم خواري ډېر شي، ګڼه ګوڼه به هم په ښار کې ورکه شي او خواري به سره زیات شي، خلک به په خوارۍ ودرېږي. دا ډېر خوندور کار دی. دا هر سړی خپله خواري به وکاږي، خپل زندګي به وکړي. ګټه خو دا ورو راشکاش به کم شي، ټکرونه دي راشکاش بل وسایي ده اوس سړی تېرېږي وروره کاټې ته ننوځي راوځي په نیم ساعت نه ننوتی شي نه راوتی شي. نو ګټه یې دا ده چې راشکاش به کم شي او ټکرونه به ورک شي. نو بس دغه ګټې دي. هلمند کې داسې مهال د یو ملي سوداګر لخوا مسافروړونکو موټرو ته نوی معیاري تمځای جوړیږي چې څه موده مخکې دغه ولایت کې په لومړي ځل د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره په همغږۍ لویو باروړونکو موټرانو ته هم یو شمېر رسمي خصوصي شرکتونه فعال شوي وو. شاولي زرمل، امید رادیو، هلمند.